تیرا جمعہ باندے یو طالب مانا تپوسو کو چه دے الحمدو کے خطا تیرا مدہ تیرا کڑا یو دا خبر پکی پاتے دا چه ټول قرآن کے سور لسورت دی ټول قرآن کے تمرا سورت دی سو دی تمرا دی لکا نا دا دیم واوری دا قدر تا معلوم دی عزیزانو ټول قرآن کے دا اشمارئی یو سل سورلس ماو ویلے یا دوی ویلے دا اشمارئی و افسوس بدائی چه تاسو تا معلوم ندی وجہ یعنی وجہ صدا وجہ دادا چه دی کتاب سره مینا نشتا ہمیشہ دا پارا دا اغا کتاب خط و خال خلق یادئی چه کم کتاب سره دا سڑی مینای نو دی کتاب سره محبت نشتا نو دی وجنا دا پتم نشتا چه دی کی چو صورت ہے یا دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی مجنون تا چاوی چه دا سه کتاب دی چار وقت دی لاس کی نیولی یو گوری چه گورو دی سر دی پی ور ټټکړی یو دا کتاب مطالعه کې هغه ورته وی چې د یار د خط او خال نخې پکې وي چې د یار د خط او خال نخې پکې وي زوړن سر په مطالعه د کتاب خوښ یم کم کتاب کې چې د یار د خط او خال نخې وي هغه نه زیات خون په بله مطالعه کې دی چرته نو دی کتاب کې زما د یار د خط و خال نخی قرآن کریم کې دا اللہ د جمال او دا اللہ د جلال او دا اللہ د شفقت او داغه د رحم او داغه د کرم نخی نو عزیزانو دا زتاستا ایمانی ویما چه ما کما زمانہ کی دا قرآن ترجمہ بچ پڑھاولا نو ما دا سمر تفاسیر چه مشہور دی دیکی یو دا سے نو چه ما با پی نکتو نور ستاسو دوا برکت تے زما حفظم خدا ما چه صد نظر اوتی دی نورا تا یادم دی دا زه چه سمر تقریرون 15 سالویخ کالا اوشو ما 15 منٹ ہم چرے تقریر تا سوچ نہ دے کڑی 15 منٹ نو عزیزانو دا سے لفظ نشتا او دا سے مشکل نشتا چه ما دا غی تحت پاکزان رسول ہے نا دے چه سمر زما وز کے دا نو قرآن کریم دا خدای دا جمال او دا غد جلال او دا غد شان کلام دے و دا سمر سپکا خبر دا چه یو مسلمان تا دام نورزی چه زمونگ دی کتاب تا دا لفظ قرآن ولی وی دا لفظ قرآن ورطا ولی وی دا کل نازل دے سمر مدک نازل دے پا دی پوین مونگا بلا پیا چولے دا خو پوی دیو کنا پوی دیو کجوندی نرانیز دیکی گیو پا مرگ رانیز دیشیم بس خوصا الحمدو قلحو پی وایو نوری وایو چه بیختے اور پسی اوزی چه ارس ورس رکی نو عزیزانو دا دی کتاب متعلق یو خاص درد زرکی پیدا کول پکار زکا چه بل سشتانا طالب بناستی چرتا عزیزانو ما چه دی صورت تا صورت فاتحہ وی علامہ قرطبی لکلی دی چه دا قرآن دا ہر یو صورت سا خاصیت بھی بعضی صورتونا دا سی دی چه التا تسمیه دا کل شوی پا اسم دا جز باندے لکه دی پسی صورت تا صورت بقرہ وائی نو صورت بقرہ ورطا ذکر ہوئی چه اغی کے مخی دا موسیٰ علیہ السلام دا اغوا ذکر دے
او بقره عربي کې غوا ته وایي. نو ټول صورت چې ده په یو جز مسما شوی. دې صورت ته سورة الفاتحه وایي. علامه قرطبي وایي چې د فاتحه وجه دا ده چې یا خو دې ته فاتحه ځکه وایي چې په دې افتتاح د منځ کېږي. منځ چې دی هغه په دې صورت باندې شروع کېږي. نو افتتاح شروع د شي ته وایي. په دې صورت منځ شروع کېږي. د دې وجه نه دې صورت ته سورة الفاتحه وایي. یا دا وجه ده یا دا وجه ده چې په دې صورت باندې افتتاح د قرآن کېږي. د قرآن شروع چې ده نو هغه په دې صورت باندې کېږي. اوس که یو بل خلجان دی په دماغو کې راغی چې دا صورت باندې افتتاح د قرآن په دنیا کې کېږي دیو جن ورته سورۃ فاتحه وایي، که اسمانونو کې هم په دې صورت باندې افتتاح د قرآن شوی وه دې ته لږ وخت کېږي. عزیزانو د قرآن کریم دوه قسمه ترتیب دی. یو هغه ترتیب دی د قرآن چې په لوح محفوظ باندې لیکلی شو، او یو هغه ترتیب د قرآن د نزول دی. نزول د قرآن چې کوم دی هغه مختلف شوی دی. کلمه کلمه، آیات آیات، سورت سورت وغیرہ وغیرہ دا په 23 کاله کې نازل شوی دی. 23 کاله کې په لوح محفوظ باندې دا قرآن کمپلیټ لیکلی شوی. اوس دا موجوده ترتیب د قرآن چې دی دا هغه ترتیب دی چې کوم ترتیب باندې دا قرآن په لوح محفوظ لیکلی شوی. په دې اوس دا طالبان حضرات علما پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څه وخت کې آیات راغې نو هلته به حکم وکړو صحابهو ته چې دا آیات پلاني ځای کې کېدی، دا پلاني صورت سره کېدی، دا کلمه پلانی ځای سره کېدی. بیا دا قرآن چې دی دا په 3 قسمه څیزونو باندې لیکلی شوی. یو د اوسای په سرمنې باندې، یو د قجورو په پاڼو باندې، یو د اوښ په دې کوب کې یو پلن اډوکی په هغې باندې قرآن کریم بچ نازلې ده. نو هغه زمانہ کې کاغذ وغیرہ خو نه، نو په دې 3 قسمه څیزونو باندې د قرآن د الفاظو کتابت پکې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد چې څه وخت کې د قرآن لا د کتاب شکل ورکړی کېده د صدیق اکبر په زمانہ کې، نو دا په هغه ترتیب باندې ورکړلی شوی دی چې کوم ترتیب په لوح محفوظ لیکلی. اوس تاسو به دا وایئ چې دغه وخت کې لوح محفوظ چاته ښکارېده. عزیزانو اوس خو دې زمانه کې اډو دا خبره په کار ځکه نه ده چې دې وخت کې لوح محفوظ او سدرة المنتهى هر چاته ښکاري. ځکه خو لغوندې یو 2-3 بڑی سی پیدا کاو پراپیګنډه به دیو کې او ته چېرته یو ګوټ کې کېنه داسې پراپیګنډه به دې وشي چې په ژوندي به دې په عرش معلی کې کېنئ. نو دې وخت کې خو اړو زه تعجب خبره ده نه، او دا د اورېدو درته نه وایم، زه خپله لیدو خبرې هم درته کوم چې زه یو بزرګ ته ورغلی وم نو موږ ناست وو، هغه لږ لیټ راووتو د کوټې نه. ما ورته ویل چې حضرت موږ خو ډېر وخت تېر کو. ما ته وی چې زه لږ مصروف وم، خدای سره مې په ټلیفون خبرې کولې. ما ته ویلي سړی اوس هم ژوندی دی، ډېر مریدان دي، بزرګ دی. نو نن سبا بزرګي څه دی؟ یو ښځې ته چا وویل د ګډا چل درځي؟ وی خورې ګډا څه ته وایي؟ خو ځان خوځولو ته وایي. نو ځان خوځوه به دغې ته ګډا وایي. اوس خو زبرګان ډېر زیات دي، خو هغه زبرګان لاړه چې هغه په حقیقي معنو کې به لوح محفوظ لیده، په اصلي معنو کې. رحمان بابا 3.5 کاله وشو
هغه وی خدای څه شو؟ هغه ما لیدلی خلق. خدای څه شو؟ هغه ما لیدلی خلق، په ظاهر په باطن ښکلي ښکلي خلق. اوس ټول دا مونږ او تاسو غوندې کوڅه ډب پاتې یو هو که